د افغانستان وتلې سندرغاړې ښاپېرۍ نغمې ملا یعقوب ته سندره ډالۍ کړه. د افغانستان وتلې سندرغاړې ښاپېرۍ نغمې ملا یعقوب مجاهد ته سندره ډالۍ کړه. له نوموړي او له طالب چارواکو یې وغوښتل تر څو د افغان نجونو ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لرې کړي او افغان نجونو ته ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته د تګ اجازه ورکړي. وروسته له هغې چې د 2021 کال د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو، ورسره په ډېرو برخو بندیزونه ولګېدل چې یو یې هم د نجونو زده کړې دي. د 2021 کال د ډسمبر وروسته پر ښځو له 6 ټولګي پورته او پوهنتون ته او په نادولتي مؤسسو پر کارونو بندیز ولګېد چې له پراخو غبرګونونو سره مخ شول. د افغانستان ګڼ شمېر مدني فعالانو ښځو لاریونونه وکړل، خو د طالبانو لخوا ځینې ووهل شوې او ځینې ټپي کړل شوې. خو یاد کار یې ترسره نه کړ چې د نجونو پر وړاندې شته محدودیتونه لرې کړي. اوس د افغانستان د پښتو ښځینه سندرغاړې ښاپېرۍ نغمې ملا یعقوب ته سندره ډالۍ کړه او ټولو طالبانو ته یې ډیډیکیټ کړې ده او ویلي دي چې د ښځو پر وړاندې شته محدودیتونه لرې کړي. نوموړي ویلي چې طالبان د دې سندرې تل اوري او د دې مینوال دي او هیله لري چې غږ به یې واورېدل شي او د نجونو او ښځو پر وړاندې به د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي. دا چې طالبانو مشرانو په بار ځینې مشرانو دا هم ویلي چې د عصري علومو زده کړه مباح ده او هیڅ کله دې ته لیواله نه دي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. دا چې طالبان به یاد کار کله وکړي، راتلونکی وخت به یې ځواب ووایي.